د پخوانی افغان پیلوټې نیلوفر رحماني داسې اعلان چې د هیوادوالو زړونه یې وګټل. دا چې نیلوفر رحماني کوم اعلان کړی دی ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. زه نیلوفر رحماني د پخوانی پوځ پایلوټه د پاکستان څخه په زور شړل شوي مهاجرینو سره د خپل وس مطابق $10,000 نغدی مرسته کوم. دا مرسته به په افغانستان کې د باوري خیره بنسټ له لارې اړمنو راستنه شوي مهاجرینو باندې تقسیم شي. زه هڅه کوم چې دلته د ځینې غني او شتمنو خلکو څخه نورې مرستې هم راواخلم ترڅو افغانستان ته یې ولیږم. ریکاري نه کوم بلکې په خپلو افغانانو مې زړه دردیږي. دا هر څه د افغانیت له مخې کوم. ملګرو که تاسو هم د نیلوفر رحماني د دغه پریکړې په اړه کوم نظر لرئ موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.